حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو تن انصاری په مشرۍ کې وډله مجاهدین واستول او هغه ته حکم فرمایل چې د خپل امیر با اطاعت کوي. او بیا پیښه دا شو، واقع دا پیښ شو چې امیر په څه خبره هغوی ته په قهر شو. هغوی ته وویل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ته نو ویل چې د زما اطاعت به کوئ؟ هغوی ویل چې بلې بالکل موږ ته دا خبره کړې وه. نو امیر ورته ویل چې زه تاسو ته حکم کوم چې لرګي راټول کړئ او اور بل کړئ، بیا اور ته ور داخل شي، ور ودانګئ. هغوی لرګي راټول کړل او اور یې بل کړو. چې کله اور ته ور ټوپ کول نو په دغه وخت کې یو بل ته وکتل. ځینو وویل چې مونږ خو نبي کریم صلی الله علیه وسلم اطاعت چې کوو د دې دپاره چې د اور د جهنم د دوزخ د اور نه نجات بیا مو نجات راته حاصل شي. او اوس په خپله اور ته ځان اچو. په دغه باس کې سره گفتگو کوله چې اور مړ شو. د امیر غوسه هم سړه شوه. چې کله مدینې منورې ته راغلل نو نبي علیه الصلاة وسلام ته دغه گزارش وړاندې کړو. نبی علیه الصلاة وسلام ته وفرمیل که اور ته داخل شوي وی بیا به د تل لپاره همالته پاتې وی. خبره منل او اطاعت خو په نیک کار کې وي، په ګناه کې اطاعت نه وي. محترم مسلمانانو ورونو، نو دې حدیث ته دا خبره معلومه شو چې صحیح بخاری روایت کړی دی چې د امیر او د خپل مشر اطاعت په جایز کارو کې. مثلا دې حدیث کې دا خبره راغله چې اور ته دانګل، اور ته ور ټوپ کول خو ګناه نه، ځان خودکشي کوي. نو دیو جنا ته به د بادشاه خبره مني، په جایز کارو کې به مني، په ناروا کارو کې به د بادشاه خبره نه مني. که بادشاه وي که ته بل کس وي، خو تا نه مشر دی، ته د هغه اطاعت کوه په جایز کارو کې. مثلا مور پلار دی، هغه خبره به مني په جایز کارو کې، په ناروا کار کې به د پلار هم نه مني. نو دیو جنا محترم مسلمانانو ورونو، به چې دا مسئله موږ تاسو زده کړو چې د خپل بادشاه اطاعت لا باندې واجب دی، لازم دی په جایز کارو کې، او ناروا کارونه به دغه نه منو. او چې په کوم ملک کې اسلامي نظام لکه افغانستان اسلامي نظام دی او الحمدلله علما دي، دلته موږ تاسو ته د قرآن او حدیث موافق حکم کوي، نو په موږ تاسو باندې منل لازم او واجب دي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندی مسلک حنفی کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.